ګورئ زما خوږو پښتنو اډیکشن یوازې د نشو نه دی چې سړی چرسو ته اډیکټ وي، سړی آیسو ته اډیکټ وي. ډېر خلک چې دي که نه هغه کولډ ډرینکو سره هم اډیکټ دي او نن سبا د ټول نه خطرناک اډیکشن هم دغه د کولډ ډرینکو دی چې خلک دي د چینۍ د ډرینکونو سره اډیکټ شوي دي او دا نشي پرېښودی. په دې کې د ټول نه غټ نقصانونه دوه نقصانونه دي. اصل کې د دې نقصانونه ډېر زیات دي خو زه علم ساعت له به دوه نقصانونو باندې فوکس کوم. یو د ټول نه غټ نقصان چې کم خلک ریګولر د انرژي ډرینکو یا د دې کولډ ډرینکو استعمال کوي که هغه هر برانډ والی نو وروره هغو ته د شوګر ریسک ډېر زیات سیوا کېږي، هغو ته ډیابیټس لګېدی شي. د دې نه علاوه د شوګر د ډرینکس چې خلک څښي که نه دا د انسان د وجود پړسۍ خاص کر ستاسو د خېټې دا چربي نه ده دا هم د دې د وجې نه سیوا کېږي چې تاسو روزانه دا انرژي ډرینک یا دا کولډ ډرینک استعمال کوئ. اوس که تاسو دې ته اډیکټ یې او دا نشئ پرېښودی نو بیا کوشش کوئ چې تاسو د داسې شیزونو استعمال کوئ، د داسې کولډ ډرینکو استعمال کوئ چې د هغې نقصان ستاسو وجود ته لږ کم وي. لکه ګورئ زما سره په لاس کې نن دوه شیزونه ما راغستلي دي، دواړه به تاسو پیژنئ. یو زما سره دی زیرو شوګر والا کوک، بل ما راغستلی دی انرژي ډرینک چې کوم ډېر مشهور دی او دا دی ریډ بول. په دواړو به خبره کوو خو اول خبره در سره کومه په دې زیرو شوګر والا کوک باندې. ګورئ دا کوک تاسو کتلی شئ که نه په دې کوک کې ټوټل کیلوریز چې دي که نه په دې کې په 100 ml کې په دې کې 9 کیلوریز دي، 0.9 کیلوریز دي بخښنه چې کم ډېر زیات کم دي په مقابله کې د یو عام پیپسي د یو عام کوک. د دې نه علاوه په دې کې زه د شوګر دغه ګورم چې په دې کې څومره شوګر دی دلته یې ورکړي دي چې په دې کې 0 شوګر دی. نو لکه دا تاسو څکئ دیو هغه چې کوم صحیح شوګر دی هغه دیو ریپلیس کړی دی د آرټیفیشل شوګر چې کوم ستاسو وجود له دومره نقصان نشي ورکولی. صحیح ده د دې خوند به هم هغه شانتې نه وي څنګه چې لکه هغه صحیح چینۍ والا کوک پیپسي د هغې د دې خوند به لږ بدل وي خو په دې کې دا دی چې دا ستاسو وجود له نقصان کم ورکوي. په دې کې ګوره ما تاسو ته ووایي 0.9 کیلوري چې کم ډېر زیات کم دي، 0 کیلوري دي پکې ورسره به دې کې 0 شوګر دی. نو که تاسو د ریګولر پیپسي او د کوک او د دې شیزونو استعمال کوئ د هغې نه ښه ده چې تاسو د 0 کوک استعمال شروع کړئ نو دا به ستاسو وجود له نقصان کم ورکوي. دویمه خبره به اوس کوو په ریډ بول باندې. زمونږ په پاکستان په افغانستان زمونږ په دې پښتنو کې د انرژي ډرینکو استعمال ډېر زیات سیوا دی او په هر انرژي ډرینک کې که هغه سټینګ دی که بوسټر دی که هر شی دی په هغې کې په ډېر مقدار باندې د چینۍ استعمال کېږي چې کوم ستاسو صحت له ډېر زیات نقصاندی دی. ستاسو دا وجود ستاسو دا مخ نه دی دا مخ به مو سره بوډا ښکاري ځکه ستاسو په دې مخ کې پروټین چې کوم دي چې کوم ستاسو دا مخ صحیح رانیولی یو ځوان پې ښکاري دا تاسو له هغه پروټین تباه کوي او تاسو زر بوډاګان کوي. نو دا په نورو مقابله کې د نورو انرژي ډرینک د ریډ بول انرژي ډرینک چې دی دا لږ ښه دی. اوس دا ګران هم دی د دې پرایس هم سیوا دی هغه در سره منم خو په دې کې یو څو فایدې دي او همیشه ګران شي کې فایدې مې ګران شی صحت له دومره نقصان نشي ورکولی. نو زه تاسو ته یم ګورئ په دې کې دی ویټامین B12 په دې کې دی ویټامین B6 په دې کې دی ویټامین B3 په دې کې ډېر شی ویټامینز هغو ورچولی دي. د دې نه علاوه په دې کې که چینی تاسو وګورئ که نه نو په دې کې صرف او صرف 11 ګرامه چینی استعماله شوې ده. په دې کې اوس هم چینی شته دی لکه زیرو والا نه دی خو بیا هم دونه چینی پکې ده که ته مقابله کې نور انرژي ډرونکو ته وګورئ نو په هغې کې ډېره زیاته وي. اوس خبر دا ده چې د دې ریټ سیوا دی زه د سره دا بالکل منم خو لکه بیا هم یو سړی خپل صحت ته وګوري صحت ډېر ضروري دی او که تاسو بیا اډیکټ یئ عادت یئ د دې انرژي ډرینکو سره کولډ ډرینکو سره نو بیا ستاسو سره ښه اپشن دی ریډ بول تاسو د ریډ بول استعمال کولی شئ. په اخره کې دا خبره کومه چې دا ویډیو نه کوک سپانسر کړې ده نه ریډ بول سپانسر کړې ده خو د خبرې مقصد دا دی چې زموږ پښتنو ته څه نه څه علم میلاو شي او دا چې کوم بالکل اډیکټ خلک دي د شوګر ډرینکس ته او د کولډ ډرینک او انرژي ډرینکو ته چې تاسو پرېږدئ یا دا تاسو په یو ښه شي باندې ریپلیس کړئ.